نظم ای جان ستا ډېره مننه کوم، ای جان ستا ډېره مننه کوم، زما د پټې سترګې پرانیستلې، ما ته د خپل اوقات راوپېژندل، ځکه چې ما ډېر لوړ خوبونه لیدل. زه څه خبر وم چې زه څه شی یم، زما او ستا په منځ کې څه تضاد دی؟ ته یې د ښار د رڼاګانو عدد، ته د محل او د ماڼو استوګن. ته یې د ښار د رڼاګانو عدد، ته د محل او د ماڼو استوګن، او زه د کلي او بانډو سړی یم، او زه د کلي او بانډو سړی یم. زه د ډیوې رڼا ته ژوند تېروم، خو ته غوړ مخ او غوړې شونډې ګرځې، او زه ګرځېږم تراړې تراړې شونډې. ببر لاسونه چودې چودې پوندې، زه په ګرمۍ او په یخنۍ نه یمه، زه په ګرمۍ او په یخنۍ نه یمه. زه لا د ځان سینګار ته نه یم وزګار، نو زه به څنګه تا سینګار وساتم؟ پردی مزدور یم دیاړي کومه، چې دیاړي وکړم لا ځان وساتم، په دیاړي کې وسنګ تا وساتم، په دیاړي کې بسنګ تا وساتم. ته څه خبرې غریبي څه شی وي، ته څه خبرې تنګدستي څه شی وي، ته څه خبرې لوږه څه ته وایي، ته څه خبرې لوږه څه ته وایي، ته څه خبرې نهر څه ته وایي. خو جان ستا ډېره مننه کوم، ما ته د خپل اوقات راوپېژندل، ما ته د خپل اوقات راوپېژندل. ای جان ستا ډېره مننه کوم، ای جان ستا ډېره مننه کوم. د فراق افریدي صاحب دغه نظم ټولو ملګرو ته په پښتنه مینه ډالې